وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب العالمین په قرآن شریف کې د حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر بار بار کوي. موجوده چې کوم میاشت روانه ده ذی قعده د دې نه پس یو بله میاشت را روانه ده، هغې ته ذوالحجه وایي. په دې کې یو دوه اهم عبادتونه دي، بلکې درې اهم عبادتونه دي. یو عبادت ته حج وایي، بل عبادت ته قربانی وایي، بل عبادت ته تکبیرات تشریق وایي. دا اختر تکبیرونه چې تاسو ورته وایئ، د دې درې واړو عباداتو تعلق د حضرت ابراهیم علیه السلام سره دی بنیادی طور. د دې وجې نه زموږ علماء کرام د دغه عباداتو ذکر کوي. په دې میاشتو کې د قربانۍ بیان کوي، د قربانۍ مسائل ذکر کوي، د حج بیان کوي، د حج مسائل ذکر کوي، او د تکبیرات و تشریق مسائل ذکر کوي. نو چونکه تعلق ابتداءً لومبې د ابراهیم علیه السلام سره دی، نو د ابراهیم علیه السلام ذکر پکې ضروری کوي. اولې ذکر کوي قرآن شریف کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر په 25 سورتونو کې شوی دی. دومره ډېر ذکر د بل چا نه دی شوی. 25 سورتونو کې په 53 آیتونو کې 25 سورتونو 53 آیتونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر شوی دی. ابراهیم علیه السلام د حضرت نوح علیہ السلام نه وروسته په 11 پشت کې نوسی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2.5 کاله مخکې تیر شوی دی، او د حضور پاک تر اوسه پورې تقریبا 1.5 کاله تیر شو. گویا کې د اوس نه 4 کاله مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام تیر شوی. یو خصوصیت د ابراهیم علیه السلام دام دی چې د په اولاد کې ډېر زیات پیغمبران راغلي، څه خو پرله پسې دي. لکه د زوی نوم اسماعیل علیه السلام پیغمبر و، د بل زوی نوم اسحاق پیغمبر و، د اسحاق علیه السلام د زوی نوم یعقوب علیه السلام پیغمبر و، د یعقوب علیه السلام د زوی نوم یوسف علیه السلام پیغمبر و. دا 4 خو پرله پسې دي، او حضور پاکی صفت هم کړی دی. دویم دا دی چې زمونږ د بیت الله لوی تاریخ د ابراهیم علیه السلام سره تړلی شوی دی. بیت الله خو بار بار جوړ شوی دی، خو په قرآن شریف کې د بیت الله شریف چې کوم ذکر راغلی دی د جوړېدو، نو یو د فرشتو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جړومبې کور فرشتو په دې مکه د الله په حکم بیت الله جوړ کړی دی. او بیا دویم د ابراهیم علیه السلام ذکر راځي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام دام خصوصیت شو کہ قرآن شریف کے اللہ پاک د یو پیغمبر د بیت اللہ د جوړېدو ذکر نه دی کړی، او د ابراهیم علیه السلام یې کړی. بل زمونږ د دین ډېر زیات اصول او عقاید خو د ټولو پیغمبرانو یو، خو چې کوم فقهي او فرعي مسائل دي د عمل په بنیاد، نو زمونږ دین زیات تر د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای لګي.
قرآن شریف کې الله فرمای ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوا هذا النبی. نو په دې وجه حضرت ابراهیم علیه السلام په پیغمبرانو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. خو د مارونو یو قاعده ده او هغه قاعده حضور پاک مبارک په خپله بیان کړې ده چې اشد الناس بلاء الانبیاء، زیات آزمایشونه په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څونه پیغمبر ته نږدې وي د دنیا آزمایشونه او تکالیف په هغوی خامخا راځي. دا قانون دی، بس د دې وجې شته، خو د اوس وخت نه دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه په د آزمایشونه او دا پریشانه او تکلیفونه د موسی علیه السلام ته نه ګور. دی لا ماشوم او رکوټ یې سترګې وغړولې، کوم ځای پیدا شوی دی؟ په عراق کې یو ښار و بابل. اوس دا ښار نشته، څه وړه غوندې قصبه ده او هغه زمانه کې لوی ښار. هغې کې چې کله دی پیدا شو سترګې وغړولې، نو د پلار نوم یې قرآن شریف آذر ذکر کړی او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ دی، تین تی الف ری خې. نو زموږ علما لیکي چې دا دواړه د تاریخ خپل نوم دی او آذر یې لقب یا آذر یې نوم او تاریخ یې لقب. او آذر څه ته وایي؟ آذر هغه چاته وایي چې د بوتانو سره مینه ساتي، محب صنم، بت پرست، بت سره محبت او مینه لرونکي ته آذر وایي. نو خدای پاک یې نوم هم چې ذکر کړی دی آذر د ابراهیم د پلار، نو په هغه صفت یې ذکر کړی دی چې کوم صفت د ده عملي صفت و، بت پرست و بت سره یې مینه وه. یوازې بت پرستی نه کوله، بتان به یې جوړول هم، بوتان به د لرګو نم جوړول او بوتان به د کاڼو نم جوړول. خو چې ابراهیم علیه السلام سترګې وغړولې، الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. ابراهیم علیه السلام لا ماشوم چې موږ ده ته په زړه کې د هدایت لارې اچولې، دا پوټې نه و، سترګې کې څنګه وغړولې او په ښه بده پوه شو. نو لومبې نظر یې په بوتانو ولګېد، ځکه پلار یې کاریګرو جوړول مې او د بوتانو عبادت به یې کو. د په خپل زړه کې هغې ته چې وکتل حیران شو. لا ماشوم او بوتانو له به یې لتې ورکولې. ماشوم سره خلک ګزاره کوي، دی نه پوهېږي، او پلار به ولې دې بوتانو سره مینه پیدا کوله چې د دې بوتانو سره مینه پیدا شي. نو راته په مخ کې به د دې خپلو خدایانو باطلو بوتانو قدر کوي، عزت به یې کو او په ډېر قدر به یې سنبالول او ده به لته ورکړه، خدای به یې وغورځه. چې پلار به یې لګیا بوت به یې جوړو، سولې او سټک به ورسره چې دا بوت جوړوم، دا پوزه وله برابر کړم. نو چې ښه خواري وکړه، نو چې ده به سولې راواغېش پلار یې او سترګه او پوزه جوړی، نو ابراهیم علیه السلام به ډز ورکړه، پوزه به یې ماته کړه. نو بوت تباه شو، بیا بلا خواري به یې کړې وه. یو ځل پلار ورته وایي ځکه نه بچې یو کار وکړه، زموږ رزق خو ټول په دې بوتانو کې دی، دا 100 بازار کې خرڅ کا چې پیسې پکې وګټو. یاره بابا وایي ډېر ساده سړی، خدای هم څوک خرڅوي، خدای به اوس خرڅوي نو پیسې به پې ګټې. وی چپ نه پوهېږي، شام ښې وله مزېدار بند که اعلی پیکې که وی شابه دا 100 بازار ته د پلار په مخ کې چې پلار خفه نه شي راوچتې که، خو چې د دروازې نه وویسته نو خپه کې وله پړی واچو او بازار کې یې راښکه چغه به یې واله. وی هغه شی خرڅوم چې فایده چاته نه ورکوي او تاوان ورکوي. ګورئ خلک یې پلار پسې رالل، راشئ زمونږ خدای ځان پسې راکاږي. د بت پرست قوم نه قمقل قوم بل نشته. د بوتان عبادت کې هغه بوتان چې هغه تا جوړ کړی دي، هغه بت چې هغه بت
د ځان نه مچ نشي شړلی هغه بت چې هغه سترګې نشي غړولی خبرې نشي کولی لاس پر نشي ړقولی ته د هغې عبادت کې دا قمقل قوم دی هوښیار انسان هغه دی چې د هغه ذات عبادت وکړي چې هغه همیشه جمدی دی علم لري د ټول مخلوق نه دی هر څه نه خبردار دی چې هغه د الله ذات دی نو ګورئ بت ته به خلک سجدې کوي او د بت نه به خلک غوښتنې کوي ولې تا په خپلو لاسو وتراشه او جوړ دی که خو تا پیدا کړه نو تا له به څه درکړي هغه تا ته محتاجه دی دا د شیطان دی خلکو له په ذهن کې یو ګند ایښودي یو ګند ځای په ځای غټ غټ بوتان او د هغې خلک عبادت کوي تاسو ورشئ وګورئ په هندوستان کې زمونږ په دې پوله چې دا کم مودیان د اصحاب هندوان دي هغوی د سپو بوتان جوړ کړي اوس د هغې عبادتونه کوي د پیشوګانو په شکل یې بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت کوي او بېادبي دې معافي داسې بوتان یې جوړ کړي چې هغه ډړي نو په دې خوله وله پی ورواړئ نو مخصوص اندام باندې وله خوله کېږدي ناپی ترې روي سټي وي دا پی برکتې شو دا قمقل قوم بت پرست د قمقل قوم بل نشته دی عبادت په د هغه ذات کې چې د دې ټول مخلوق خالق دی هر څه د هغه په لاس کې دی چې هغه د الله ذات دی د الله ذات بندگی به د الله کې د بنده به نه کې د مخلوق به نه کې او دا انسان هر انسان له فطرت کې خدای دا شی چولی ابراهیم علیه السلام د هغه فطرت نه فایده واخیستو موږ ته فایده نه اخلو وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته نظر وکړه او سوچ وکړه او فکر وکړه تا ته به خپله پته ولګي چې زما الله شته دی هم او یو هم دی دوه بادشاه ملک چلولی شي یو به یې دا پلانکې مړ کوم او بل به یې نه مړ کوم لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا یو خدای به وی نور راخېجوم بل به وی نه راخېجوم خامخا دوه طاقتمن چې د هغې یو بل سره جګړه کېږي دوه خدایان کم ځای کېدی شي درې کم ځای کېدی شي زموږ په دې وطن کې په دې مسلمانانو کې بیا داسې خلک شته رونو چې هغې خو بت پرستي نه کوي خو قبر پرستي ګورې کوي ډېر قمقل خلک داسې هغې ځي زیارتونو نه او د زیارتونو نه غوښتنې کوي څوک دې بچي غواړي او څوک دې د بیمارۍ شفا غواړي باقاعده رونو په دې مسله تاسو پوهیږم د عقیدې سره تعلق لري او د ایمان او د اسلام سره تعلق لري دوه قسمه څیزونه دي یو هغه زمونږ په عربۍ کې ورته ما تحت الاسباب وایي چې زمونږ د اسبابو لاندې وي ظاهر کې هر انسان کار کولی شي د خدای په توفیق دې کې د یو بل نه غوښتنه کولی شي لکه تا ته یې اوبه راوړه نو ته ماله اوبه راوړی شي دا بیا لکه خدای ناجوړه کړې جدا خو لیکن ظاهر کې دا ستا د سبب لاندې دی ستا د وس لاندې د الله وس درکړی اوبه راوړه دا څه ګناه نه ده ډوډۍ راوړه چای راوړه جامه راواله پیزار راواله ما سره سپلی یو ګرځوه یا ډاکټر ته وی ماله علاج وکړه نو علاج په د هغه لاس کې دی دارو به درته ولیکي یا دارو به در باندې خرڅ کړي ماله واده وکړه پلار ته وی نو واده د هغه لاس کې درته کولی شي ماله نکاح وکړه دا ټول د هغه د لاس او د وس لاندې دي نو په دې څیزونو کې د بنده نه غوښتنه کولی شي یو هغه دي چې زمونږ د وس نه اوچت دي زمونږ په وس کې نه دي هغې له به ته اسباب استعمال کې خو لازمه نه ده چې خامخا دې وشي لکه زه به د هغې مثال هم درکړمه واده دا خو ستا د وس لاندې دی او ستا د پلار د وس لاندې نو پلار ته ویلی شي چې ماله واده وکړه خو د دې واده نه پس بچي راوړل دا د انسان د وس کار نه دی دا د الله کار دی ډېر کله ته به ته د خپلې بیبي سره هغه خپل جایز عمل کې لیکن بچي به دې نه نصیب کېږي او کله به دې بچي نصیب شي
کله به د یو بچي وشي کله به یو ونه شي کله به د لوڼه وشي او کله به د زامن قرآن شریف کې الله فرمایي یهب لمن یشاء اناثا الله چې وغواړي چاله لوڼه ورکوي زوی نی ویهب لمن یشاء الذکور چاله چې وغواړي نارینه وله ورکي زامن ورکي لوڼه نی او یزوجهم ذکرانا و اناثا او چاله لوڼه هم ورکوي او زامن هم ورکوي دواړه د چا زامن ډېرې لوڼې کمې د چا لوڼه ډېرې زامنې کمې ویجعل من یشاء عقیما او څوک شڼ پیدا کړي چې شڼ یې پیدا کړي قسم دی که هغه له څوک بچی ورکړي نو واده ستا د وس لاندې دی د واده نه پس د واده د ښځې خاوند چې کومه تقاضا ده هم ستا د وس لاندې ده خو بچي ستا په وس کې نه دي بچي څوک ورکوي نو بچی د بنده نه نشي غوښتی واده غوښتی شي ماله واده وکړه ځکه د هغه د وس لاندې د هغه د اسبابو لاندې او یې ماله بچي را که نه نشي کولی نه جمدې در کولی شي او نه یې مړ در کولی شي نه عالم در کولی شي او نه ولی در کولی شي پیغمبر هم نشي در کولی پیغمبر هم په دې څیزونو کې چاته چغواله الله علاج په ډاکټر او په حکیم کولی شي دا علاج د انسان د وس لاندې دی د اسبابو لاندې ډاکټر صاحب ماله علاج وکړه اب دې نه به زه ګوري سټسکوپ پر ته په سینه کېږدي او دارو به درته ولیکي حکیم صاحب ماله علاج وکړه علاج د هغه په وس کې دی په دې کې ته سوال کولی شي لیکن د علاج نه پس روغ صحت د ډاکټر په لاس کې ده نه دارو به راته ولیکي اډو جوړ به نه شي که صحت د ډاکټر په لاس کې وي د ډاکټر زوی به ولې مړ کېده د بیمارۍ نه مري که نه د ډاکټر پلار به ولې مړ کېده د ډاکټر مور به ولې مړه کېده د ډاکټر ښځه به ولې مړه کېده او دا ډاکټر به ولې مړ کېده د صحت دارو علاج ډاکټر ځان له ښځې بچو له کوي خو صحت نشي ورکولی کله به صحت په دې دارو حاصل شي الله به یې ورکړي او کله به ونشي نو دا نشي ویلی چې ډاکټر صاحب ما جوړ کا نه دا د ګناه خبره ده جوړونکی څوک دی الله دی که دا جمدی دی او که مړ دی که ولی دی او که نیک سړی دی هر څوک چې دی هغه تا جوړولی نشي تا له بچي نشي درکولی بلکل نشي درکولی دا د خدای په لاس کې نو اوس هم ډېر خلک د زیارتونو لري او په دې زیارتونو خپل نومونه لیکلي دي دا د پلانکي مرض سپیشلیست دی دا بابا هغه لري بادو بابا خلکو نه باد وباسي او دا بل چې دی دا د غوږونو ډاکټر د سپیشلیست دی دا چې چا غوږ خوږېږي دې زیارت ته به ځي نو غوږ به ښه کېږي او دا پلانکې چې دی نو دا د ماشومانو سپیشلیسټه ده دلته شته که نه په مرضو کې د یو ځای بل ځای دا قبقل خلک وله راځي او ماشومان او دا مې پلانکې نه راوسته دی پلانکې زیارت ده نو دا به جوړېږي دا قمقل خو دلته پخوا زموږ په دې دغه کې په دې اتمانزو کې اتمانزو دا کنده چې دی ته اتمانزوال ډب وایي موږ ورته کنده وایو هغوی ورته ډب وایي د دې ډب په غاړه باندې یو زیارت پخوا هغې کې به ډولکې پروت و نو چې د چا به تبه شوه نو لا بړه نو ډولکې به یې راواخېسته او غاړه کې مې واچوی به یې ډنګاو ظفر لالا ټیک ویم او څه به یې وی د ډب د غاړې لالا لال خو پېژنې د ډب د غاړې لالا زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله او ډولکې به یې وګډېده به د ډب د لالې غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله نو د تبې د جنجال نه به دې بنده خلاصوي که خدای به دې خلاصوي دا باباجي چې و دا نیک انسان ولی عالم دی چې وفات شوی دی خو بیماري به پرې راغلي که نو ځان نه بیماري نه شوه جوړولی او تا لرې کولی او تا نه به یې لرې کړي او ډېر نیکان او صالحان دي چې بچي نشته ډېر بزرګان او نیکان نو ځان له بچي نه شي ورکولی او ته دی او دربو نه به غوټې ورکړي دا بوډیګانې ښځې اکثر دا چل کوي دا جورابه مخ کې نیولي غوټه به ورکې وي چې دې دربو له یو غوټه ورکې نو یو زوی به مې کېږي او چې دوه ورکې دوه به مې کېږي او چې درې غوټې ورکې نو درې زامن به مې کېږي مینه داسې ده که
په دې غم کې تم مبتلا لګا ما او دا د دې زیارت نه چې وځل تاو شنو خزه به درته میلاویږي بشیر جان ته 15,000 کرته تاو که خزه نشته داسې فضول خبرې زمونږ په دې تورنځو کې پخوا سوری شوه اوس هم شته امان اوس دا یره سوری شوی به یې ورته چې ماشوم باندې به سوری وشو سوری نو د هغه سوری شوه کې به یې وردننه کو پورې غاړه وی دې سره سوری ختمېږي اوس څه کوې اوس په د سوری شوي دا ول خو سوری مورې نشته او په د سوری ختمېږي دا بوځي خلک پلانکي زیارت ته لاړ شه او د هغې زیارت خاوره راواله او په دانه واچوه دانه به ښه شي نه ښه کېږي ښه اوس رسول الله مبارک څه فرمایي د حضور پاک حدیث به راته ویم به پې پیش نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په انسان کې ورننوځي دکې یو برس پیدا کړي بیا ورته وسوسه واچوي چې پلانکي له لاړ شه یا پلانکي بوت له مثلا یا زیارت له نو دی لاړ شي نو چې لاړ شي او هلته زیارت کې هغه ګناه والا عمل وکړي نو شیطان ترې وځي نو باس وګوره که نه دا زه ناجوړه مو چې د زیارت له رالم جوړ شم زه ناجوړه مو د پلانکي شي له رالم جوړ شم هغه شیطان ترې وځي نو بس صیبه بیا بوډی ترور په ټول کلي کې وګرځي یاره زما خو پس لاس دا نه وه پلانکي زیارت ته لاړم او چې کور ته راتلم دا نه ماته شو ټیک ټاک شو په یو خپه په دې کلي کې وګرځي او چې کم داسې کمقل ساده غوندې سړی وي هغه په جومات کې کښېني یو تم وایي بل تم وایي بل تم وایي ټول خلک په هغه زیارت ورماتي یو هیړې په زیارت باندې دا ګناه ده زیارتونو له بلکل ځه په شریعت کې زیارت له تلل او د زیارت ته ورتلل ګورې سنت دی ځکه رسول الله مبارک فرمایي نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو زیارت ته منع کړی وی حضور پاک فرمایي یو وخت کې بالکل منع کړي وو په لومبۍ زمانه کې ځکه خلکو به زیارتونو سره دا غلط کارونه کول د شریعت خلاف نن پنجاب کې کېږي که نه په خدای یقین وکړه پنجاب کې کېږي قسم مې راته وخوړ هلته کې د جنت دروازې جوړې کړي هلته کې چې زیارت ته ورځې نو سر به خامخا ښکته کې داسې دروازه او کړکۍ جوړه کړې ده چې ته به په دې مجبور یې چې سجده به لګې وته او زما د پرب قسمي په جومات کې ناست یم دا ځکه ویم چې ته یې ومنې زه تللی وم لاهور ته یو ځل علي حجویري رحمت الله علیه چې دا خلک ورته دا تا گنج بخش وایي نوم یې دی علي حجویري رحمت الله علیه ډېر بزرګ سړی تېر شوی دی کشف المحجوب والا ډېر نیک سړی تېر شوی دی د خدای ډېر لوی ولی تېر شوی دی زما په خدای قسم ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې یو سړي قبلې ته شا و هغه ته مخ و په ځمکې یې ورته داسې سجده ولګول لکه مونږ چې په جومات کې سجده لګو څه کوي دا خلک په کوم طرف روان د دې ځای نه به چغه کې اواز به وکړي ای د کاکا صیبه را رسېږه دا آواز به بې ده الله نه بل چاته نه کې د غیب و علم الله سره دی او چغه به کړي پیره بابا را رسېږه ای د څوارلسمې ځوانه را رسېږه را رسېدل صرف او صرف د رب العالمین شان دی الله ته به آواز کې پیغمبرانو ورته آواز کړی دی زه حضرت آدم علیہ السلام چې محتاج دی نو چاته آواز کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آدم علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو نیکه دی تکلیف راغی چاته آواز وکړه نوح علیہ السلام چاته آواز کوي چې قوم ته 9.5 کاله دعوت ورکړه او قوم ونه منه او قوم به په ټوکې او خنداګانې کولې تنګ شو څه وایي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ای ربا بس دا خلک اوس تباه ابراهیم علیہ السلام چاته آواز کوي ونادینا هغه ابراهیم علیہ السلام څه وایي رب الله ته آواز کوي الله ته ابراهیم علیہ ربنا چې بیت الله جوړ کړ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أي زمون ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. او موسى علیہ السلام خود جلیل القدر پیغمبر کہ دا فرعون لار مدین تنو چاہتا سوال کئی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار استا خیر تا محتاج. او حضرت ایوب علیہ السلام چی بیمار شو چاہتا چگا وی ایوب علیہ السلام پیغمبر دے، پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دے، او سوئی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدای تکلیف راتا و رسید استاد نلوی رحم کو ان کی نشتہ پا ما رحم. او یونس علیہ السلام دا کب پا گیڑا کی بیا چاہتا چگا وی اللہ تا وی. عیسیٰ علیہ السلام چاہتا چاہ آواز کئی اللہ تا کئی. رسول اللہ مبارک چاہتا آواز کئی اللہ تا کئی. عقیدہ ٹیٹ کے زمانوں کو کہ عقیدہ کے لئے لگ معمولیم تزلزل ہو نو دا شیطان بدا زن کا دن وقت تا تا ناستی و دا تبوی دی پلان کی زیارت آوازوں کا او دی پلان کی تاوازوں کا علتا بدا عقیدہ تباہ کی و طول عمر بی جہنم کے بپروتے. نو دا عقیدہ با ٹیٹ ساتے خواہ سنگا با ٹیٹ ساتو چی کم سی زمان دا وسا و دا سبب لان دے نو اغی کی دا بندنا غختنا کولش او بناوڑا ڈوڑے راوڑا چے راوڑا او چی کم دا بندہ صرف اسباب پا نظر کے دا غد لاس لان دے او حقیقت کے استاد پا لاس کے نرے دا چا لاس کے دے دا اللہ پاک. نو ایاک نستعین اللہ غی کی بمون خاص تانا مدد غوارو دا بلچانا مدد بنا غوارو. دا بخبل اسباب استعمال کی خوب بچے بچانا غوانے اللہ نا بغوانے. دا سنا غی او سلی تلیو سواد سیبلا سواد سیبلا لال وی ما تا دواو کا و یا ساملو کا چی مالا خود پاک زوی راکی وی دا وادر سور و دکڑی دی وی وادر خومی ندے کڑی نو وادر دے ندے کڑی او زوی غوانے نو وی چی وادو کم نو بیا ستا دوا تا پاک ساجت دے بی وادر زوی غوانا نو دا سقا مقلنا تب اقبل اسباب استعمال ہے او بیا و بچے دا چانا غوانے دا رب العالمین نوا غوانے دا ستا قیدہ شو. دیر خلق زمارونو برے دی زیارتونو سر دیر در گناہ کارونا کئی سوک پہ غلافونا چاہی دا غلاف ولی پا زیارتا چاہی اسراف ولی کہ تبدیل سے کہ غلاف کیسے چلے او سوک پا خی پا خولم گناہ دا مکمل گناہ دا. حضور پاک حدیث تے پاک دا پیغمبر مبارک قبرونا پا خول گناہ دا ناروا دی و حرام دی. او سوک دا جمعی پشپا شمی وطا لگئی شمی سرا پارا لگئی دا جمعی پشپا سری حدیث تے پا کچرا دینا مانا شوی دا مانا کبھی. نو ابراہیم علیہ السلام بابا تپلار تم دقا سے ہوئی چی ورطوی بابا دا سکے چی لگ نورم پویشو باس بابا دا اغسیز عبادت کوئی چی نا خیر در بولشی او نا دا نا شر ختمولشی دا سکوئی پخپلو لاسونم تراشلی دی او دا غی عبادتو نا کوئی سادگانو قمقلو. اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا مشرک متعلق خدا سر شرک کئی کہ دا دوی استرگ اشتا خدا حق نظر پہ نہ لگی وگون اشتا خدا حق اور ادب پہ نشکولے جب اشتا خو حق باندے نہ چلے گی زڑے اشتا خو پزل کے حق تا توجہ نشتا دے. اور شکر الحمدللہ زمان استرگی دے خو زمان استرگی حق تر لگی گی کہ خیر انشاءاللہ زمان وگونا زمان قدامونا الحمدللہ پا حق روان دی دا چا دا برکتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا قرآن شریف دا برکت. خواندے نکو سیب نصیت کوا اسم کوا او قوم بعض مختلف قسمونو یو پکی دو چی غیب دستور عبادت کو یو در یو مجلس تلان اغی دستورو سپومیو دا نور عبادت کو اے بندگانو دا خدای دا مخلوق عبادت کوئے دا خالق نکوئے دا سکوئے اغیوی راشد استوری تو گورا تو نخکل رانا کئی سمر پیسمان خشتا دے مونگ دا دی عبادت کو وی خواہ فلما را الکوکا چس کوکا ستوری اولی دو
هذا یعنی احد دا مې رب دی دا دی خو چې لږ سات تېر شو ستوري پرېوتل دا څنګه خدای رڼا پرې ختمه شوه سپوږمۍ راښکاره شوه وي زمونږ خدای ته وګوره څومره ښکلې رڼا کې او اسمان او دا ځمکه پرې څونه ښایسته دي نو دی وایي هذا رب یعنی احد دا رب دی دا سیس دی هغه استفهام دی پکې تقدم مقدر او انکاري دا رب دی نو چې سپوږمۍ پرېوته وي څه شو رب نور راوخته وی دا زمونږ رب دی وګوره چا د نور سجدې کولې وی دا رب دی چې وی پرېوتې ربونه مې نه لګي زما هغه ذات دی چې هر وخت جم دی هر وخت بیدار هر وخت موجود نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي او نه پرېوتل راځي دا سره عبادت مونږ کوو بهر کې خبره دې ته ورسېدله چې بادشاه ته اطلاع ورسېده چې داسې یو هلک دی او د آزر زوی دی ابراهیم یې نوم دی او د مونږه د خدایانو بد وای او د دې قوم سرکاري مذهب ګورې بت پرستي وه بادشاه ته پیش شو چې پیش شو بادشاه ته نو بادشاه ورته وایي چې ستا رب څوک دی وی زما هغه رب دی چې دا ټول اسمانونو او ځمکې او دا مخلوق یې پیدا کړي د کائناتو رب وی رب خو رزین بادشاه ورته وایي نمرود وی ته مې ربې وی ولې وی ډوډۍ خو زه درکوم خزانه خو زما لاس کې او ژوند او مرګ دا خو زما په لاس کې وی نه ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی وی زما لاس کې دی وی د الله لاس کې دی نمرود حکم وکړ یو کس په پانسي ګاډ پروت و وی تا ته خو پته ده چې دا پس نن پانسي کېږي وی ده دله ما ژوند ورکړه پرې مې خودبري یې او یو سړی غریب په لاره را روانو هغه یې راوسته وی دا جمدی دی وی پانسي یې کې مړی کو وی ژوند د چا لاس کې شو اوس دا همقل دی بېوقوف دی د ژوند او د مرګ خو دا مطلب نه دی د ژوند او د مرګ خو دا مطلب دی چې سا پکې نشته او دی را جمدی ابراهیم علیه السلام کوی چې سړی بېوقوف دی نو ورته څه وي بادشاه ته وی ښه زما رب د انور د مشرق نه راخیږي او مغرب ته وځئ زه ته یې د مغرب نه نه وخیږه او مشرق ته یې وغورځوه زه چې ته ربې دا کار وکړه فبهت الذي کفر بس حیران شو چې د واقعي دا خو نشم کولی خو پوه و بادشاه چې دا هلک پوه دی او ده د پیغمبرۍ دعوه هم کړې ده داسې سمدستي ورته لاس ناچو څه جنجال جوړ نه شي نو پلار ته یې ولوي دا زوی دی بوځه دی لاره کوټې دی دی زما د لاس ته وجلو لا نه دی نصیحت ورته وکړه خشخش وښه او کنی بیا به ورسره ګورم خو د ابراهیم علیه السلام کار سو د توحید عقیده خورول د الله د وحدانیت هر ځای کې به لګیاو او خلکو ته به یې دقه نصیحت کو چې ظالمانو د هغه بوتان عبادت مه کوئ چې فایده نشي درکولی او تاوان دله درکوي مه کوئ اخرت کې د دې تاوان باندې به پوه شي او قوم به پې محنت کو ځکه دا پلار یې د بادشاه په خاصو خلکو کې خلکو به پې محنت کو چې دې که مونږ طرف ته بت پرست نو ښه نو دوی به یو ځل میله لګېده دوی به ټول هغه میلې له تلل او چې میلې له به تلل نو چې کوم غټ مندر به او په ښار کې غټ مندر شاهي محل کې چې کوم غټ مندر دی هغې کې به ډېر زیات بوتان به نو دوی به دا فروټ موټ راوړل او په هغه مندر کې به یې بوتانو ته مخې ته کېښودل چې دوی کې دا به برکتي شي نو میلې له به لاړل چې د میلې نه به واپس رالل نو په مندر به ورننوتل هغه خوراکونه به یې خوړل نو چې میلې ته ټول تلل نو ابراهیم علیه السلام ته یې وي مونږ سره میلې له لاړ شه هغه وی اني سقیم زه بیمار یم او څه بیماري یې وه د وجود بیماري یې نه وه د ذهن ټینشن او بیماري وه غټه بیماري خو دا ده چې سړي ته ټینشن زه بیمار یم تاسو زما مخکې مرۍ او دوزخ ته روان یې او دا ټول مخلوق د خدای سره دشمني کوي الله خفه کوي خدای له شریک ګوري ما له خو تاسو ټینشن پیدا کړی زه خو بیمار خلکو پې دا ګمان وکړي چې ګنې ته به مه پیدا حالانکې د هغه دغه مقصد چې دوی لاړل هغه میلې له نو ابراهیم علیه السلام تبرګې راواغېست او په مندر ورننوت چې څوک خو نشته نو دې بوتانو ته مخکې خوراکونه پراته وو هغوی ښودي و برکت له نو چې ورننوته نو هغه بوتانو ته وایي ما لکم لا تأکلون خر بچو هلکه دا خر بچو ټکې ګورې پکې ما ووایي ښه قرآن کې نشته وی خوراک درته مخکې پروت دی او نه خورې ولې نه خورې خورې که
داسې طنز یې کوو ما لکم لا تنطقون دا خبرې ولې نه کوې نه خبرې کولی شي نه خوراک خوړی شي او تاسو ته خلک خدایان وایي نو بس تبرګي دی اوچت یې کړ او ټول بوتان یې ټکو سطرې کړل ښه نخرې یې پې وکړې او ټوکړې ټوکړې یې کړه او په خوراکونو کې دا ټوکړې د بوتانو ونه واچولې او بیا ورغې او مچ چې کوم غټ بوت پکې و نو د هغه په اوږه کې یې تبه راویزان کړه الله چې دا قوم یې راغې ورخوشې شو په هغه مندر چې مونږ به اوس خوراک خورو برکتې شوی به نو په خوراک کې د غوښو په ځای پکې د بوتانو ټوکړې پرتې ټول خدایان یې تیر ترمې او ټوکړې ټوکړې مالکه من فعل هذا بآلهة دون قمق القوم زمونږ د خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده خره ته پته ده چې دا خدایان چا وویل نو چې څوک یې وایي نو دا خدای کیدی شي چې د چا نه ځان نشي بچ کولی دا خدای کیدی شي دا چا کړي دي زمونږ خدایان خو یې برباد کړي دي ځان نشي بچ کولی او تا به د بیمارۍ نه بچ کړي ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کړي سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له ابراهيم یره یو هلک د ابراهیم یې نوم دی او زمونږ د خدایانو بد وایي او چې مونږ تلو نو د خولې نه داسې یو ټکې مو ته وي تاسو خو ځای خو زه به چل کوم دې سره بادشاه یې رایولی چې ابراهیم علیه السلام یې راوسته نو بادشاه دې تپوس کوي وی زمونږ د بوتانو سره دا لوبه هلکه تا کړې ده هغه ورته وایي دا خو به هغه څوک کوي چې تماچه ټوپک چا سره مړې څوک کوي چې چا سره تماچه چا سره ټوپکي نو وی تبرګي دی دا هغه بابا پلا په اوږه ویزان دی او یادی ما بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ځکه نه دا خو هغه باباجي کړی دي ځې تپوس دې وکړې اوس که ته وایې چې دا خو لکه ابراهیم علیه السلام دا خبره ولې وکړه دی هغوی باندې یو الزامي رد کاوه هغوی ته هم پته وه چې مشر بابا غزار نشي کولی او ابراهیم علیه السلام ته هم پته وه چې نشي ویل چې دوی پړه شي او پته ورته ولګي یو بل ته یې وکتل دی که نه هغه کړي تبرګي اخیستی دی یادوی ما دا همغه بابا غوسه شوی دی د خپلو بچو د دې کشرانو ته قار ورغلی دی او تبر یې په اوږه او بس شورو یې په کړه ټول یې دله مات کړي دي بېغمه کړي تپوس ته وکړې باباجي نه که نه نو بس یو بل ته یې وکتل او پټ و یره مونږ ډېر قمقل قوم یو بس نمرود پوه شو چې بس اوس دې هلک سره بل څه نه کېږي نو بس اډر یې چالو کړه وي د ده سزای موت ابراهیم به دننه پس وجنو او څنګه به یې وجنو په اور به یې سوځو او اډر یې وکړه یو میدان کې چې تکړه شي او خشاک راوړی نوکرانو ته یې ووی او عامو خلکو ته یې ووی ته مونږ د خدایانو بدل د ده نالو هر څوک به تل او پڼ به یې راوړو هغې کې به یې غورځو چا چې څونه وسو پڼ به یې راوړو میدان ډک شو د خشاک نه داسې ډک شو لبریز او بیا ورته اور ورته کړ او داسې غرغنډې یې ووالې داسې غرغنډې چې زمونږ بعضې علمو لیکلي دي په تفسیرونو کې چې د پاسه پې مرغۍ پر نه شو والی دونه توې او ابراهیم علیه السلام یې راوست او چې څنګه یې راوسته نو یو منجنیق مچوغړه یا ټال یې وله جوړ کړ ځکه دی به ورغورځئ څوک څنګه هغې ته به څوک ورنږدې کېدی هم نه شي نو شیطان ورته یو چل وښاو شیطان خو د دوزخ دا سیدونه لیدلی دي نو هغه ورته یو ټال وښاو چې دغسې یو ټال به جوړ کړې دی به پې کېنوې او چې ټال له جوټه ورکړې نو بس پړی به وشلوې دی به پخپله د دریاب د اور دې منځ ته ورغورځېږي نو ټال نه اوچتې د فرشتو کلک نیولی نو شیطان ورته بیا چل وښاو وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړې په ګډا کې جینکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل نو ټال اوچت شو ولې د رحمت فرشتو دا ټال نیولې او چې کوم ځای جینکۍ سرتور سر وي د رحمت فرشتې هلته نه راځي نن ګورې زمونږ جینکۍ لوڼه خویندې مکمل سرتور سر شوي
په کور کې مو د کور نه بانو اوس په بازارونو کې هم سرتور سر ګرځي نو چې کم ځای هم جینکۍ سرتور سرې سرې ښکاري د رحم فرشته به نه او د غضب فرشته به نو الله ته فرشتو چغې کړې بره یا الله ستا په مخلوق کې نن صرف یو بنده دی ابراهیم یې نوم دی چې هغه ستا عبادت کوي باقي ستا عبادت والا نشته خدای اور ته غورځېږي بچې کا الله فرشتو ته ورشئ که تاسو سره امداد کولی شئ ما اجازت درکړه فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته یو فرشته ورته وایي وایي زه تا سره مدد کول غواړم الله رالېږلی ما خو اختیار ستا دی وایي ته څه کار کوې وایي زه د باران فرشته یم زه به اوس باران راولم اور به مړ کړم وایي نه تا نه مدد نه غواړم زما الله شته مې نه کړ بنده نه ولې مدد غواړم اگر چې دا مدد جایز و ځکه د هغه د وس لاندې و دا کار لیکن ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام دا هم نه غواړم ځه بله راله وایي زه د سیلې او د زول او د طوفان اختیار ما سره دی اجازت وکړه نو زه به دا اوس سیلې زله ولم دا اور به اوچت کړم او د نمروزیانو په دې کورونو کې به یې وردن نه کړم او تا به بچ کړم وایي نه زما الله ما ویني د یو فرشتې نه مددونه نه ناګانه ټال یې ټوټه ورکړه او ابراهیم علیه یا مچوکړه منجنې او د اور میاشت ابراهیم علیه السلام ورخطا کړه او چې څنګه یې ورخطا کړ نو فرشتو الله ته چغې کړې په دې نیکانو خلکو فرشتې خفه کېږي ولې نیکانو مسلمانانو له فرشتې بره په اسمانونو کې دعاګانې هم کوي نو چې اور ته څنګه پرېوت الله قرآن شریف کې فرمایي قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ته به د الله دپاره ځان قرباني کوې الله به دې مدد نه کوي الله اور ته وایي وره یخ شه خو سلاما معتدل چې دومره یخ هم نه چې تکلیف ونه ورکړي ابراهیم باندې نو دا اور او د اور دا سوځول دا خاصیت د الله په لاس کې د اور میانس ته پرېوته جامې یې ترې ایستې وې جبریل علیه السلام وله د جنت نه د ریخمو کمیس راوړه او ورته یې ور واچو او د اور په میانس کې وله خدای پاک د انارو بوټي زرغون کړ او اوبې ورته را زرغون را پیدا کړې اوبه هم پسکي انار هم خوري د دې وجې نه وروڼو موږ له پکار چې موږ د الله ته ځان نږدې کړو موږ الله خوشحاله کړو نو د دنیا دا ټول اسباب او دا ټول نظام زما د رب په لاس کې دی خدای خوشحاله کا مال هغه سره دوه قسمه ورکوي چې څوک د خدای نافرماني کوي هغه له ورکوي خو د ډیران په لارې ورکوي حرام پلید او چې څوک تابعداري کوي په پاکه لارې ورکوي عزت د خدای سره بچی د خدای سره دنیا د الله سره ځنکدن کې به یو خدای پکارېږي قبر کې به یو الله پکارېږي قبر نه چې پاسې د حساب کتاب میدان کې به یو الله پکارېږي په پل چې تېرېږي پل صراط یو الله به دې پکاري جنت او دوزخ هم د خدای په لاس الله مدد وکړو که نه اور چې کله سوړ شو ابراهیم علیه السلام خو د ده به نام و نشان هم نه معلوم دومره اور دی چې اور شو نیغ ابراهیم علیه السلام ته بار راوړی نمرود ورته وی بس پوه شو چې بل څه نشم کولی که دې نور چیړم مونږ تباه نه شو ورته وی بس ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه نو د بابل نه یې وویست ابراهیم علیه السلام نو نوره واقع به درته انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړم و ابراهیم علیه السلام د الله دپاره ډېر لوی تکلیفونه تېر کړل او بیا به درته ووایم چې د هغه تکلیفونو څومره ښکلې نتیجه خدای پاک ابراهیم علیه السلام له ورکړې نو په دې راتلونکې میاشت کې چې دا کوم درې اهم عبادتونه چې حج دی او تکبیرات تشریق او قربانی تعلق یې د ابراهیم علیه السلام سره او قرآن کې الله ذکر هم کړی دی نو ما په دې بنیاد د هغه څه بعضې خبرې وکړې چې تاسو ته پته ولګي چې پیغمبرانو څومره تکلیفونه تېر کړي او د څه دپاره یې تېر کړي دي د ښکلې عقیدې د توحید دپاره د امت د اصلاح دپاره د الله د رضا دپاره دعا وکړئ خدای پاک موږ له د عباداتو توفیق راکړي بعضې ملګري تللي دي مکې مکرمې ته دعا کوي چې خدای پاک د حجونو توفیق نصیب کړي او ډېر دوستان روان دي حجونو له داخلي یې کړي دي او څوک په
دی 19 دی څوک په 18 څوک په 20 دعا وکړي چې الله په خیر بوتلی کړي الله ولې د قبول شوي عبادتونو توفیق نصیب کړي او الله دعاګانې قبولې کړي چې چا هم اراده کړې د دې بوځې او که چا نم د کړې نو خدای مونږ ټول بیت الله د حج د تلو توفیق نصیب کړي باید دوستان بیماران دي د مجلس کې کورونو کې دوی چې الله تعالی ولا روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضې ملګري دي مستقل زمونږ د جمعې د هغوی د بچو څه په بار ملکونو کې څه حاجتونه دي دعا ورته وکړئ چې الله والا حاجتونه پوره کړي او الله د هر قسمه پریشانو او آفتونو مصیبتونو نه امن کې وساتي یا الله مونږ له روغ صحتونه راکړي زمونږ کور زمونږ بچو له زنانو له وړو لویو له روغ صحتونه ورکړي او دا روغ صحت هم خدای د خپل عبادت دپاره نصیب کړي خدای مونږ له فراخه روزي او فراخه مال راکړي او خدای هغه مال کې زمونږ حجونه عمرې نصیب کړي او یا الله بچیم کامیاب کړي خدای چې د چا اولاد نی یا الله نارینه اولاد ورکړي که د چا لوڼه یې خدای زامن ورکړي که د چا د ژوند ملګري نی خدای د ژوند ملګری ورکړي بعضې زنانه دي هم زمونږ په دې نږدې محلو کې نو هغوی دعاګانو درخواستونه کړي دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د زړه مقاصد پوره کړي او خدای پاک یې حاجتونه پوره کړي چا ته چې څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي او خدای د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د بغضیانو د بغضون نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتي او چې چا هم د دعاګانو وینا کړې ده خدای تعقیم خبرې دعاګانو هم درته معلومې دي دعاګانې وله قبولې کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا د شل ورځو ماشوم باندې زنانه وروړېدلې ده نو بس دا به شل 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي ښه 2 میاشتې پرله پسې او که د دې زنانه پکې خپله د میاشتې بیماري راشي نو خیر دی په هغې پرله پسې والې ته نقصان نه رسي په هغه ورځو کې به یې نه نیسي چې پاکي راشي بیا به شو او هسې به پکې دمه نه راولي یو شان به نیسي